خبره رجته لاړې شو کومه تاسو ته شپو کومه روزه ماته کو توړم ځان سره والو دا مې او سما روزه نه درې میاشتې مخکې کار بند کړی ته السلام علیکم دوستانو څنګه خیر به دا پرې طبیعت نوم ټیټي دوستانو نن ما ستاسو دپاره یو ډېر مزیداره پښتو مزاحیه ویډیو راوړې ده دوستانو دا ویډیو په ما سره ګورئ که دا ویډیو ستاسو خوښه شوه نو زموږ د یوټیوب دا چینل به د سره ضرور سبسکرایب کوئ او لایک کمنټ هم ضرور وکړئ او دا ویډیو به د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ امید کوم چې ستاسو به دا ویډیو ډېره خوښه شي نو راځئ چې تاسو ته دا ویډیو پلی کړم ګورو دې کوم راوړله ناسته دي که نه بچې دا خو دا ستاره تېښتې ورځې نه دي تېښتې خو لا وروستو دي به بیا وروستو تښتې نو بابا جان عزت یو خبره کوم که نه د دغه جینۍ زه په خوبي باندې پوه یم د یو کور خبره وه هر څه مونږ ته هر څه پته ده زه بېغمه شه چې او ړق به م رانیونوئ ښه لکه نور څه نه خو په کور کې ګوره دا پیغله خوډې ده ګوره دا ټول د پشو ساغرې ډرې وي ویرور مې تښتېدلې دي یا بچې تا خو زه خلکو ته شرمولم د ننګ او ناموس خلک یو ګوره پاتې خبره وګورې په کروړ روپۍ هم زه ونه کم پېښ شو نه به داسې پاتې کار وکړم خو ملګري دي ښځه رانه ټوکتي خو نه په دغه کور کې ناسته ده او چکر به کې ضروري و که نه او که نه السلام علیکم استادجي وعلیکم السلام څنګه چل دی روزي سیزن بي وو سیزن مې لا والی نه دی روان هغه راشي لږ بند کا د سره خبرې کوم او دې صبر وکړه داسې کار جوړه ها زه راغلی م دا جوړه په 1900 روپۍ واخېسته که نه صداقت کپړو والا نه خو ډېره ښه جوړه را کړه دا لو کنډه وختونه کوي د ورځې مخکې په کار ده که نه لکه خرګانۍ رقم زوره زوره مطلب مېلمانه هم دوی راځي که نه نو دا به جوړه کړې راله صحیح ده بچې بس داسې کار دی چې اوس کار روزګار ته لاس واچوه که نه ولې ته به څه کړې ته به څه کړې لکه ماله دا ما ته دا لیک هم راته نه دي کار بوکو ما ته یې را مور او را لور دی راته ناسته نه ده نو تا خو ما ته اوسه پوه شوې ده کار ما نه ویلې که نه نشم کولی زه بیماره یم ګوره پاپاجان تا به شته دوت چې راتلم که نه په ما روجې اوړیم نو او تاسې باندې په زوره نشئ پوهېږې بیمار یم لکه واده دې وکړو روجې را باندې نه وړي نه په ما روجې نه وړي که نه دا ولې یا بل ورځ لسو کالو ماشوم له م واده کړم په هغه به روجې وړي زویه ته مه شرمې نه خدای دې نه کړي داسې کار به درله زه په عمر خود چاته ونه کړم ګورې دا یا الله چې دغې لور په ځای دام لور وې نه ښه به کومه یوه بس دی بچې تا خو زه درګړي کړم که نه ځان ته ځان ووایه او بس دی کار روزګار شروع که ګوره تا ته اوس غټه زمیواري ډر په سر شوه دا جینۍ اوږو ته راخټلې ده تاسو ته ما ګورې سټارټ کې دا خبره وکړه ښه چې که ما ته پکې تاسو شرطونه ږدې نو جینۍ مینه ده زه نه کوم ګوره تا راباندې کړې ده او داجي راباندې کړې ده او بیبي راباندې کړې ده او مما راباندې کړې ده زما خو خوښه نه وه ولې ښه بلې ته یې لږه اراره کړې ده ولې څلور فرض دي او دا درې اوس قرض دي په ما باندې دا به کوم او لکه دا پلار به دې خیر دی را یوه کړې یوه کینده به یې کړې ده خیر دی بس په دغې شکر وباسه مړی څه پکې ځه والله ستا خبرې ټولې ټیک دي نو خو جو ستا دویمه که زویه بیا داسې کار وکړو لومبي ما له یوه وګوره که نه پوه شوې نو بیا به ګپ لګو تا زه لاړم سلام علیکم خبره رجته لاړې شو کومه تاسو ته شپه وکړم روژه ماته هم کور ته وړم ځان سره والو دا مې او سما روزې نه درې میاشتې مخکې کار بند کړی ته اوس رالې ماله بیبي جان دې حالاتو ته ته ګورې نه نه بس صرف جوړه په کونټرکټ دی سلام علیکم د بیجې سره زما څه کار دی دا جوړه ما له وکړې که تا سره ځای یې او که نه ماله به پیدا کړي دا نه کېږي وروره خفه کېږه ما هسې خو ما را سره مه کوه دماغ مې خراب دي څه بیجانې نشته ورو تپوس کولو والم څوک نشته مازغه به نه خرابې زما ګوره د نسوارو مازغه دي د تمیز چې دا جوړه به جوړه کړي نو جوړه به کړي او جوړه به کړي هلکه داسې کار وکړه که نه چې دا جوړه واله او ځان سره یې یوسه تم زما د دماغ خرابوم او که نه ورسته دې خوا دې لږ داسې لکه دوی نه ګڼې نه ګڼم ستا خبرې سره
څنګه ولې سبانه بډو لګیدا نه نه ټیک څه خبره کوي بدله راځه ما چې خبره وسکو راځه یاره ما ماته دی وایا ځه مړه وایا وته څه